السلام علیکم گایز، ښه راغلاست. کله چې تاسو فیسبوک آی ډي ته راشئ او د فیسبوک هغه پیج خلاص کړئ، نو تاسو دلته لیدلی شئ چې زما فالوورز 190 کې، یعنې مطلب 1,90,000. دا به څنګه داسې تاسو دلته لیکلی شئ، یا دا خلکو ته به څنګه ښکارېږي چې زما څومره فالوورز دي؟ د دې لپاره چې دې باندې تاسو پوه شئ چې دې ځای کې به څنګه کولی شو چې دغه لیکنې دلته راځي، نو راځئ د دې لپاره چې دی همدې باندې خبرې کوو چې دا فالوورز به څنګه دلته داسې ډېر لیکلی شي، په خپله خوښه یې څنګه لیکلی شي او دا څنګه زیاتولی شئ. نو راځئ د دې لپاره به راشئ تاسو او ګوګل کروم به خلاص کړئ. داسې کله چې ګوګل کروم خلاص کړو، په دې پاس دی کې به ورته ولیکي وای او بیا به ټیکسټ دا به ولیکئ. د هغې نه پس دی بیا نیکسټ باید دا اوکې کړئ. له دې نه لومړی چې کوم یو ویب سایټ راځي، دا ویب سایټ چې دی په همدې باندې به کلیک واخلئ او د هغې نه وروسته چې دی په دغه نقطه کې په دې ځای کې ورته ولیکئ ستاسو خوښه ده هغه ټیکسټ څومره تاسو ډېر لیکئ لږ لیکئ. زه راځم پر اګزامپل دلته لیکم چې دی 200 کې لیکم، داسې دا لیکم، یعنې 200 کې لیکم. نو دا اوس تاسو ځان سره کم دا لومړی چې دی دلته وګورئ بولډ، یعنې هلته په همدې ترتیب باندې تاسو ښودل کېږي، خو تاسو دلته لږ دقت وکئ چې دغه کیم باید لږ ورسره غټ وي او د دې سره وګورئ دې ځای کې، یعنې دغه چې دی زه به دا ځان سره کاپي کړم. کاپي دلته تاسو ګورئ په دې ځای کې دلته ځان سره دا کاپي کوئ. چې کله مو کاپي کړه د دې نه پس نور لاړ شئ فیسبوک ته لاړ شئ او ما خپل هغه پیج ته مو ورشئ او چې کله هم دلته راغللی د دې نه پس چې دی په دغه نقطه باندې کلیک ورته واخلئ او هغې نه وروسته چې دی دلته ایډیټ لیکلی دی، په دې ایډیټ باندې ورته کلیک واخلئ داسې، او د دې نه لږ وروسته داسې چې دی سکرول ډاون یې کړئ، ښکته لاړ شئ او دې ځای کې چې دی تاسو ته لینکس دي، دې لینک کې چې دی دلته دغه ایډیټ لیکل شوی په دې نقطه باندې ورته کلیک واخلئ او دلته به بیا د دې نه پس چې دی تاسو ګورئ دلته چې دی ما اضافه کړی دی تیار دا لینک، خو په دې شرط چې ستاسو به دا پبلیک اوسیږي ښه. هغې نه راځم دلته او په ایډ نیو یا همدغه لینک باندې زه کلیک کوم چې دی ځکه هلته تیار شته دی. نو که چېرته دا خو زما سره دلته شته دی، زه تاسو سره به بیا دا نه وي، تاسو به دې لاندې ایډ لینک ته لاړ شئ، په نیو لینک باندې به کلیک وکړئ او دلته به لاړ شئ چې دی سپاټیفای دا چې دی دا به واخلئ. سپاټیفای چې دی دا انتخاب کړئ په دې رقم باندې او د دې نه پس چې دی په دغه ځای کې چې دی هماغسې دلته یوه لومړی ولیکئ فالوورز ولیکئ، فالوورز داسې ولیکئ او هغې نه وروسته چې دی بیا کوم څه چې تاسو راغوستي دي کاپي کړي مې دي هغه دلته هغې ځای نه مو چې را کاپي کړي هغه دلته پیسټ کړئ په دې رقم باندې. نو هغې نه پس بیا راشئ او په سیو بټن باندې کلیک وکړئ داسې چې کله مو دا سیو کړلو هلته پاس موږ سره دوه شو، زه دا پاس په ډیلیټ کړم مثلا موږ سره چې دی دغه شلو، خو زه به دا راشم چې دی دا لومړی به ډیلیټ کړو، دا چې تاسو ریموو کوئ دلته لاندې ځای کې دلته یې ریموو لیکلی دی، نو ریموو لینک او ریموو زه به هغه ختم کړم، دا یو به پرېږدو. اصلا ګورئ موږ سره 200 شلو. نو اوس تاسو راځئ زه به وګورم چې آیا هلته موږ سره راغلي دی، به بیک لاړ شم داسې او بیا بیک شئ. اوس وګورئ اوس هم دلته شته دی اصلا، نو یو ریفریش ورته ورکړئ داسې او هغې نه پس چې دی یا به بیک شو بیا به ورته راشو، نو لږ ریفریش ورته ورکړئ دا به خپله چې دی دغه شي. تاسو ګورئ چې دلته موږ سره چې دی 200 کې راغلل. نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ هغه خپل فالوورز که د پیج په مخامخ ځای کې تاسو ته ښکارېږي نو په دې ترتیب یې زیاتولی شئ. د لیدلو نه مو مننه.